ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو دا وخت د جلاله په خړ کې ناست یو سره د مرګرو چې یو کشر له بلنه ورکومه ډېر ښکلي په زړه پورې لیکل کوي، درانه لیکل کوي. فواد علي فواد له بلنه ورکومه چې هغه زموږ سره خپل کلام شریک کړي، مونږ او تاسو ته خوندونه واخلو. فواد علي فواد د غزل نه مخکې یو دوه شعره وایم چې ارشاد یې ګرانې په ډېره مجبورۍ مې بایلې، ګرانې په ډېره مجبورۍ مې بایلې، په نور څه نه په غریبۍ مې بایلې. ډېر ښه. او خود به اوس ګرځې ته په دشتو میرو، خود به اوس ګرځې ته په دشتو میرو، مجنونه زړه په لیونۍ مې بایلې. واه واه ډېر ښه. غزل درته وایم چې ارشاد یې چې هر څه زغمم چې محبت مې د جانان کړی دی، هر څه زغمم چې محبت مې د جانان کړی دی، ګڼمه ګټه کو ما پکې تاوان کړی دی. واه واه ډېر ښه. او یاره چې زه او ته جدا شو د باران ساس کیو، یاره چې زه او ته جدا شو د باران ساس کیو، د ستورو نمو دا په مونږه یې خفګان کړی دی. یاره چې زه او ته جدا شو د باران ساس کیو، یاره چې زه او ته جدا شو د باران ساس کیو، د ستورو نمو دا په مونږه یې خفګان کړی دی. او بل شعر دی پکې چې ملګرو ما په غریبۍ کې دومره ګټه وکړه، ډاکټر صاحب ملګرو ما په غریبۍ کې دومره ګټه وکړه چې مې د خپل او د پردي پکې پہچان کړی دی. او بل شعر دی پکې چې ستا محبت کې زما ډیرو رقیبان کلی کې، ستا محبت کې ستا محبت کې زما ډیرو رقیبان کلی کې، د بلاګانو سره یو ځای مې گزاران کړی دی. ډېر او ستا محبت کې زما ډیرو رقیبان کلی کې، ستا محبت کې زما ډیرو رقیبان کلی کې، د بلاګانو سره یو ځای مې گزاران کړی دی. ډېر ښه. او مقصد پکې چې فواد څومره عجیبه ده یو خوا امن ستایو، فواد څومره عجیبه ده یو خوا امن ستایو، بل خوا په ښار کې مو بارودو له دوکان کړی دی. ډېر زبردست. دا مکتب یو وایي ډېر مقصد پکې چې فواد څومره عجیبه ده یو خوا امن ستایو، فواد څومره عجیبه ده یو خوا امن ستایو، بل خوا په ښار کې مو بارودو له دوکان کړی دی. ډېره مننه. ډېره مننه مینوالو. د فواد علي فواد نه مونږ ډېر ښکلی کلام واورېدو او په اخره کې زه خپل کلام ستاسو سره شریک کوم. پکار ده هغه شان ته اوس پوره نه کېږي، گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کېږي، چې څنګه پکار ده هغه شان ته اوس پوره نه کېږي، گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کېږي. نو صاحب زما گلشن لا د دنیا راتلو لیدو لا خلق، گلشن هغه دی خو اوس هغه تله راتلو نه کېږي، گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کېږي. مننه جی. فواد ته دې ډالۍ وي چې واګداران والا مې د ملک تل رضا خپله کوي، ما پکې نه مني زما به څنګه نه کېږي، گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کېږي، د مالیار سوچ کی او زما په سوچ کی ډیر فرق دی، د مالیار سوچ کی او زما په سوچ کی ډیر فرق دی، کو سوچ مو یو شولو یونسبو، کو سوچ مو یو شولو نو آیا چې څه نه کېږي. مننه جی. د مالیار سوچ کی او زما په سوچ کی ډیر فرق دی، د مالیار سوچ کی او زما په سوچ کی ډیر فرق دی، که سوچ مو یو شولو نو آیا بیا څه نه کېږي،
گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کیږي هر یو ظالم راځي او ځان له ترې وړي ډکه جولۍ هر یو ظالم راځي او ځان له ترې وړي ډکه جولۍ څوک سوچ نه کوي چې دومره مې حساب نه کیږي گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کیږي چې څنګه پکار ده هغه شان ته اوس پوره نه کیږي گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کیږي. یونس صاحب دا یو شعر پکې د پخوانو مشرانو سره ټچ دی چې د محبت اخلاص خلوص مینې د زوړ وخت شانې د محبت اخلاص خلوص مینې د تیر وخت په شان چې مخکینو به وي څنګه هغه ترانه نه کیږي گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کیږي. یونس صاحب پر هر د زړه مې لا تازه دې ساتي څنګه واخلمه پر هر د زړه مې لا تازه دې ساتي څنګه واخلمه دوران دود گلشن دومره زمانہ نه کیږي مننه پر هر د زړه مې لا تازه دې ساتي څنګه واخلمه دورانی دود گلشن دومره زمانہ نه کیږي گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کیږي گلشن برباد شو د ګلونو خصمان نه کیږي چې څنګه پکار ده هغه شان ته اوس پوره نه کیږي گلشن برباد شو د ګلونو خصمانه نه کیږي. ګرانو مینوالو خادو سه آبادو سه په لوی الله مو سپارو الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.